نو الله رب العزت دا په مونږ او تاسو باندې ډېر غټ احسان کړی. تاسو سوچو کې دا کم چې واده کړي دي هغوی دې سوچو کې داسې ډېر خلک شته دي چې هغوی تر اوسه پورې لا واده نه دی کړی. زما زوی د خیره انشاءالله العظیم اوس په یونیورسټۍ ته ورسي او زه داسې ډېر کلاس فیلو پیژنم چې هغې لا اوسه پورې واده نه دی کړی. نو پکار چې زه خدای پاک شکر ادا کړم چې الله رب العزت ماله بچي م راکړي دي، ماله کور والا م راکړې ده. په ځای د دې چې زه ناشکري وکړم چې زه هغه پلاني کس ته ګورم چې د هغه ښځې ته وګوره څومره ډېر تعلیم یې کړی دی او ماشاءالله نوکري م کوي او پیسې م ګټي. نو زه دغې کسانو ته ولې نه ګورم چې د چا ښځه م نشته دی یا بچی یې نشته دی یا د ځان نه داسې خلکو ته چې د هغې کور روان دی. نو کله چې مونږ په دې څیزونو کې هغه خلکو ته ګورو چې د چا په کور کې مشکلات دي نو مونږ ته به خپل کور ډېر ښه ښکاره شي. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.